کله چې چاته وایو په الماني ژبه باندې تاسو څه فکر کوئ، څه سوچ کوئ؟ دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو was denken Sie was denken Sie. دلته زی د یو کس لپاره استفاده شوی ده مؤدبانه، یعنی ریسپیکټ په شکل کې، مطلب تاسو. د مثال په توګه موږ وایو زه د خپلې کورنۍ په اړه فکر کوم، زه د خپلې کورنۍ په اړه فکر کوم. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich denke an meine Familie. او کله چې موږ چاته وایو ډېر سوچونه مه کوه، ډېر فکرونه مه کوه، تشویش مه کوه، دغه جمله څنګه وایو په الماني ژبه باندې تاسو په کمنټ کې ولیکئ.